تازه او نوی خبر امریکا او طالبان پر ټولو موادو هوکړې ته رسیدلی دي. دا چې څنګه ولې هوکړه چیرته سوې ده څنګه رسیدلې ده مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. پاکستاني رسنۍ وایي چې امریکا او طالبان پر ټولو مواردو هوکړې ته رسیدلی دي او یوازې د هوکړې د لاسلیک د نیټې مشخصول پاتې دي. د طالبانو سرچینو پاکستاني رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په ټولو مواردو هوکړه شوې ده. اوس د هوکړې د لاسلیک د نیټې پر مشخصولو کار روان دی. په تېره ورځ ناسته کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر هم ناستو چې له طالبانو سره د دوی د سرتیرو د شمیر او ځایونو په اړه معلومات شریک کړي دي. امریکا او طالبانو په دې هم پریکړه کړې ده چې له دې وروسته به پر یو بل بریدونه نه کوي. د پاکستان رسنۍ وایي چې د ډونالډ ټرمپ تر سفر وروسته په افغانستان کې پر طالب وسلوالو د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. طالبانو دا هم ویلي چې له امریکایانو سره د جګړې کمول په دې معنا نه دي چې له افغان لوري سره به هم جګړه کمیږي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین هم دا خبره بی بی سی رادیو ته منلې ده چې د دوی او امریکا له لوري پر یو بل د بریدونو نه کولو هوکړه شوې ده، خو پر افغان لوري د بریدونو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې او پر افغان ځواکونو به اوس بریدونه روان وي چې په دغه اړه به وروسته په بین الافغاني ناسته کې خبرې هم وشي. ګرانو لیدونکو تاسو هم د طالبانو په دې هوکړې په اړه نظر را سره شریک کړئ چې آیا دغه طالبانو ښه کار کړی که بد کار یې کړی چې له امریکایانو سره هوکړه لاسلیک کړې ده تر څو په امریکایانو باندې به برید نه کوي او نه به امریکایان په طالبانو کوي. د دوی دواړو ترمنځ د اوربند تفاهم لاسلیک شوی دی. تاسو خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک کړئ چې تاسو څه وایي. ډیره مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه پورې وکتله. کومه ویډیو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. مننه.